افغانستان، زیمبابوې او بنگلاديش په یو سیریز کې سره لوبېږي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د سږني 2019 کال د سپټمبر په میاشت کې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو لوبلړۍ په موخه بنگلاديش ته ځي. د کرکټ بورډ د خبرپاڼې له مخې په دغه سفر کې به افغان لوبډله لومړی د بنگلاديش پر وړاندې د ټیسټ یوه سیالي وکړي. له هغې وروسته به په درې اړخیز سیریز کې د زیمبابوې او بنگلاديش پر وړاندې دوه شلوريزې سیالۍ ترسره کړي چې دغه لوبو کې به دوه مخکښې لوبډلې د دې سیالیو پیل لوبې ته لار پیدا کړي. افغان کرکټ بورډ په یو خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د دې سیریز وړاندې به افغان لوبډله خپله دریمه تاریخي ټیسټ لوبه د بنگلاديش خلاف ترسره کړي او وروسته به درې اړخیزه لوبلړۍ هم پیل کړي. د ټیسټ لوبې په ګډون د یادو سیالیو لړۍ به د سپټمبر په 6مه نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 23مې نیټې پورې به دوام ومومي. له یادو سیالیو وروسته به افغان ملي لوبډله هند ته ولاړه شي او هلته به د نومبر میاشت کې په خپل کوربه‌توب د هند په لوبغالي د ویسټ انډیز خلاف یو ټیسټ د شلوریزو سیریز او د 5 ورځنیو سیالیو لړۍ هم ترسره کړي. د کرکټ بورډ په وینا د افغان الف ملي لوبډله به هم د راتلونکي جولای میاشتې له پیل تر پایه د بنگلاديش الف لوبډلې پر وړاندې په یاد هیواد کې 2 ورځنۍ فرست کلاس یا 15 ورځنۍ لیسټ ا لوبې ترسره کړي. اوس مهال افغان ملي لوبډله د انګلستان په کوربه‌توب د 2019 کال د ورځنیو سیالیو په نړیوال جام کې مصروفه ده او هلته په مسلسله توګه 9 ماتې خوړلې دي.